دعاء آداب او آداب جمع د ادب ده. خا د دعا ادب یعنی په کومه طریقې سره به دعا غواړي. د دعا غوښتلو هم یو ادبي یو طریقه وي او دعا کړه د انسان حق قبليږي. ډېر اهم بیان دی، راځي چټولي په شریکه باندې وورو. د دعاء آداب او آداب جمع د ادب ده. او لنډه خبره به دا وکړو چې بعض علماو دا تعریف کړی، ډېر ښایسته تعریف ته وي. ادب هر هغه صفت ته وایي چې هغه ښه صفت په انسان کې، هر ښه صفت ته ادب ویلی کېږي. نو زموږ دا شریعت ګوره دومره خوندور شریعت دی او دومره شامل او کامل دی چې موږ یې داسې نه یو پرېښودي، بلکې موږ ته د هر څه ادب ښوولی دی. ادب د الله سره، ادب د الله سره موږ ته ښوولی که نه دی؟ بلکل یې ښوولی. ادب د مخلوق سره دی موږ ته ښوولی. نو بیا مخلوق ټول یو شان نه دی. ادب د مور پلار سره، ادب د ښځې سره، ادب د بچي سره، ادب د عالم سره، ادب د سپینګیري سره دی موږ ته ښوولی. نو بیا صرف دا نه ده، آداب د عباداتو یې موږ ته ښوولي دي. د روجې عبادات، د اودسماتي د روجې آداب، د اودسماتي آداب، د دعا د غوښتو آداب، د الله د یادولو آداب، او داسې پسې بیا داسې خوندور دین دی. او چې دا دین د پکې راغی که نه، نو تا نه یو با ادب انسان جوړ شو. ادب په دین کې میلاویږي سړي ته. یعنې ډېر تعلیم یافته به تا لیدلي وي، او که ته دې ټیم کې ته انکار کوې نو هسې نور په ګوته پټې. ډېر تعلیم یافته چې هغه دومره تعلیم کړی چې د انګریزانو ملک ته بسې تللی، او هغه د ادب او د سړیتوب نوم شیز نه نه خبر، که نه داسې نه ده. او یو سړی دینداره چې خپل نوم لیکل ولا نه ورځي، یو ساده باده سړی نه علم کړی دی نه تعلیم کړی، د علماو سره ناست پاست دی او دین دا مسلې زده کړي دي، دومره ادبناک چې سړی ورته حیران شي. بلو چا یې ویډیو راولېږله ما ته ویې دا حال دی. یو کس ویډیو کوي نو چې دا خلک وخاندي او د ده دا ویډیو وچلېږي او مشهور شي، یو سپین ږیری په لار روان وي نو د هغه نه دا ټوپۍ وایي غوزار کې ځمکې له راواچي. دنیا د خوشحالي کې ویډیو خو مخې ته روانه ده که مقصد د ویډیو چلول دی. او نن سبا زه درته دا یو خبره ذکر کوم او یاد یې کړه چې په دې انټرنیټ کې هغه سړی ډېر مخکې کېږي چې څومره خباثت کوي او څومره ګډوډ کارونه کوي. دا اسانه لار ده د ځان د مشهورول، او د هغې دپاره دا بعض بې ضمیره بې دینه لګیا دي چې هر څه د سپینګیرې بې ادبي، نو بیا ټوپۍ د سر نه راغسته د چا ځمکې راچول. د ماشوم د سر نه سړی ټوپۍ نشي راغستی ځمکې ته راواچي د ماشوم، او ته د یو سپینګیري ټوپۍ بیا د عزت نښه ده. د سپینګیري نه ټوپۍ له ځمکې راچي. څه شو ادب؟ څه شو حیا؟ دا حیا دا ادب په سړي کې هله راځي چې کله د الله دین زده کړي، هله به ده کې دا حیا راځي، دا ادب. دا په دې سره هم نه راځي چې انګلیش یې زده کړه. دا صرف په انګلیش سره نه راځي چې صرف به زه انګلیش یې زده کړم. ولې د انګریزانو انګلیش خو د هغوی ژبه ده. زه به تاسو ته صاحب چې دوی زده کړې ده او که نه ده، د هغوی ژبه ده که نه ده. لاړ شه ادب ووایه نه که هلته څه ادب دی، هلته څه حال دی. نو آداب زمونږ دین ته ډک دی د آدابونه. نو آداب الدعا یې بیا ښوولي چې دعا د غوښتو طریقه، او دا ډېر په توجه سره واورئ او یاد یې کوئ چې سبا له دا ونه وی چې زما دعاګانې نه قبلېږي. کیدای شي ستا دعاګانې د دې دلاسه نه قبلېږي ځکه چې تا کې د دعا هغه آداب نشته. کیدای شي که نه شي کیدای؟ که نه تاسو پوره یې ټول کیدای شي که نه؟ کیدای شي ستا د دعاګانې په دې نه قبلېږي ځکه چې ستا د دعا د غوښتو د طریقه غلطه ده. نو دا یو اهمه نقطه ده د دعا په موضوع کې، د دعا د غوښتو آداب یا طریقه. وی په قرآن او حدیث کې د دعا د غوښتو دپاره آداب او شرایط په تفصیل سره بیان شوي دي. موږ دلته
مختصر یو څو آداب د قرآن او حدیث په رڼا کې ذکر کوو وایي دلته مختصر یو څو آداب ذکر کوو معنی دا چې ټولې نه دي راجمع کړي دا دعوه نه کوي چې ما هر څه راجمع کړي خو یو څو ته ذکر کوو ولې وایي چې دعا کوونکی د دغې آدابو خیال وساتي نو دعا به یې قبوله شي نو بیا یې لیکلي دي مخکې ورسره بین القوسین بریکټ په منځ کې انشاء الله تعالی ځکه چې دا یقیني ته چاته نشي ویلی چې ستا دعا به قبوله شي الله ته حالات معلوم دي نو ځکه ورسره ویوي انشاء الله وایي ستا دعاګانې به قبولې شي که الله وغواړي اولنی ادب دا اهمه خبره ده که ته وایې چې دعاګانې د قبولې شي نو دا خبرې به په ځان کې راولي اولنی ادب هغه دا دی وی دعا غوښتونکی به موحدي چې عقیده خالص په الله باندې جوړی او ځان د شرک نه ساتي د دې انسان دعاګانې ډېرې ښه قبلیږي ډېرې ښه چې ما ووي نو دام کیدی شي چې کله نا کله الله د یو کافر دعا هم قبلی په سخت کې الله ته چغې ووایي الله وله دعا قبلی په دې دلیل شته د مکې مشرکان چې په کشتۍ کې سواره وو الله ته به دعاګانې الله نه به دعاګانې غوښتې که نه نو الله څه وایي وایي ما به وچې ته واړول مطلب دا چې دعا به یې وله څه کړه قبوله به یې کړه نو دا قبلی الله خو دا کله نا کله کیدی شي هر چې موحد مؤمن دی ادب ذکر کړی دی یعنی دې خبرې دا مطلب نه دی چې صرف د موحد دعا قبلیږي خبر د ادب دی ادب معنی دی چې دا په ځان کې راوله چې دعاګانې دې بیا ښه قبلیږي او ډېره قبلیږي نو چې کله د عقیده د توحید وه او ځان دې د شرک نه ساتو رب العالمین به ستا دعاګانې هغه قبلوي دلیل پې څه دی آیت راوړی دی وإذا سألك عبادي عني فإني قریب دې آیت باره کې موږ خبره مخکې هم کړې الله وی پیغمبره چې کله تا نه زما بندگان زما باره کې تپوس وکړي نو زه نږدې یم اجیب دعوة الداعي اذا دعان دعا قبلوم د هغه دعا غوښتونکي اذا دعان چې کله دعاګانې زما نه غواړي نو ګوره دې ځکه الله وایي چې کله دعاګانې د چا نه غواړي زما نه غواړي موحدي که نه دا هغه نه چې هغه باباګانو ته پروتي قبرونو ته پروتي دربارونو او درګاهونو ته پروتي یا رسول الله مدد والا نه دی یا فاطمه مدد والا نه دی یا حسن حسین مدد والا نه دی پیر بابا راورسي لوی ځوان راورسي د هغه قصو والا نه دی د خالص الله ته چغې وایي او څوک چې خالص الله ته چغې وایي رب العالمین دغه دعاګانې قبلوي نو ځان کې توحید راولي او دغه اوږده موضوع دی او پلنه دې کې څوک دغه موضوع واضح کولی شي خو لنډه ده چې ځان کې توحید راولي او ځان د هر قسمه شرک نه لرې ساتئ او هر قسمه بندگی خالص د الله کوي رب العالمین به دغه دعاګانې قبلوي کومې چې تاسو د هغه نه غواړئ خداو د شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر اهم او ډېر خوندور بیان چې تاسو واورېدلو امید کوو چې دا به ستاسو خوښ شوی وي چې د انسان دعا کله ښه قبلیږي او د دې ښه ټیمونه کم یو دي دغه شان اهم او قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ موږ فالو کوئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله